نن درته یو بهترینه زیری لرم او هغه دا چې د ډالرو بدې ورځې هم نږدې دي. نن پر یو بل تندر راوغورځېده. پیټرو د ډالرو تړون ختم شو. د امریکا په نړیوالې واکمنۍ کې دې تړون ستر رول لوباوه. پیټرو ډالر معاهده څه شی دی؟ یعنی څه شی دی د پیټرو د ډالر معاهده؟ دا معاهده 50 کاله مخکې د امریکا او سعودي ترمنځ د 500 کلونو لپاره شوې وه. سعودي په دې باندې پابندو یا ور باندې دا پابندي و چې په ټوله دنیا کې خپل تیل په ډالرو. هغه وخت یعنی په کال 1901 کې امریکا باچا نیکسن اعلان وکړ چې ډالر د سرو زرو پابند نه دي بلکې ډالر خپل یو قسم سره زر دي. دې سره ډالر سخت د خطر سره مخ شول. بیا امریکا د ډالرو ساتنې لپاره او نړۍ کې د ډالرو ضرورت پیدا کول لپاره د سعودي سره دا تړون وکړ چې په ټوله نړۍ کې به تیل په ډالرو خرڅوي ترڅو نړۍ ته د ډالرو اړتیا شي او ډالر حیثیت پیدا کړي. دې تړون ته پیټرو ډالر وای. نن د دې تړون 50 کاله پوره شو او تړون ختم شو. سعودي بل ځلې د دې تړون نوي کول رد کړی دي او د دې د عمله به په ټولې نړۍ کې د سعودي د دې د عمله به په ټولې نړۍ کې د ډالر اهمیت او ارزښت راښکته شي ځکه چې کله ورته ضرورت نه پیدا کیږي نو د ډالرو ارزښت به کمیږي. ان شاء الله تعالی د سرو زرو ارزښت او یا د ریالو او یا د نورو کوم روپۍ چې د هغې ارزښت به زیاتیږي او د ډالر څخه به دغه نشه هم په وتو ده. الحمدلله.